د جبهه مقاومت ډلې مشر احمدمسعود افغانستان کې د نوي نظام د جوړښت لپاره د ټولپوښتنې غوښتنه کړې ده. احمدمسعود غواړي چې یو نظام جوړ کړي په افغانستان کې. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د جبهه مقاومت په نامه د ټولوالي مشر احمدمسعود په افغانستان کې د نظام د جوړښت لپاره د ټولپوښتنې غوښتنه کړې. نوموړی دغه څرګندونې په مسکو کې یوې ناستې ته کړې دي. د طالبانو حکومت په دې اړه څه نه وایي. د افغانستان د تیر او راتلونکي ترمنځ په نامه غونډه نن پنجشنبه د عدلي روسیې ګوند په کوربتوب جوړه شوه. د دغې غونډې ته د پخواني حکومت یو شمېر چارواکي، د پارلمان ځینې غړي او د سیمې ځینو هیوادونو استازي وربلل شوي. د روسیې دغه ګوند په پارلمان کې نږدې 60 سلنه څوکۍ لري. احمدمسعود روسیې د افغانستان دوست هیواد وباله. هغه وایي موږ د نړۍ په یو مهم او د افغانستان یو دوست هیواد په پلازمینه مسکو کې راغونډ شوي یو چې د افغانستان د ستونزو په اړه په خپل منځ مخاطبانو او له سیمې د دوستانو سره مطرح کړو. ښاغلی مسعود د طالبانو پر حکومت نیوکې کړي چې د نوموړي په ټکو د ټولنې نیمایي وګړي له لاک لیسته لرې ساتلي دي. هغه په افغانستان کې د ټاکنو او د خلکو د رایو پر بنسټ د حکومت د جوړولو غوښتنه وکړه او وایي په افغانستان کې باید داسې حکومت جوړ شي چې هیڅوک له قانونه پورته نه وي. د طالبانو حکومت څو میاشتې وړاندې بي بي سي ته ویلي و چې په افغانستان کې ټاکنو ته اړتیا نشته او پخواني سیاستوال د اوسېدو لپاره افغانستان ته ورستنېدی شي او همدې چارې لپاره یو کمیسیون هم جوړ کړی دی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا ښې چارې.